الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوما بایولوژي. نن ټاپک زما د 12 د بایولوژي نه دی. نن ټاپک چې دی نو دا د 12 د بایولوژي په اولنی نمبر چپټر کې د ټول نه اخري ټاپک دی. دا ټاپک دی چې افیکټ اف سموکینګ آن د ریسپیریټری سیستم. مطلب دا دی چې کله یو انسان سموکینګ کوي، هغه چرس ډیر زیات کی، سیګریټ ډیر زیات کی، خاص کر سیګریټ خبره ده. چې کله د سموکینګ کوي نو زموږ چې کوم ریسپیریټری سیستم دی او په ریسپیریټری سیستم کې چې کوم ارګنز چې دي هغه پکې شامل دي. نو دغه سیګریټو څکو د وجې نه د ریسپیریټری سیستم د ارګنز باندې څه اثر چې دی هغه پرېوځي. نو دا ټاپک چې دی د 12 د بایولوژي کې ډېر شارټ دی. په شارټ کوېسچن کې د دې راتلو چانسز چې دي هغه ډېر زیات سیوا دي. دا خبرې به غور وره چې تاسو پې پوه شئ. اول په سر به د سموکینګ ډیفینیشن وکم او د هغې نه بعد به بیا دې ټاپک له راشم. د سموکینګ ډیفینیشن داسې دی چې د ایکټ آف انهیلینګ اینڈ ایکسهیلینګ فیومز آف پلانټ میټیریل. اوس که موږ سیګریټ ته سوچ وکړو نو په سیګریټ کې 4000 کیمیکلز استعمالیږي او په دې 4000 کیمیکلز کې د ټول نه زیات کم څه چې استعمالیږي نه هغه تمباکو دی. نو په دې ډیفینیشن کې ما لیکلي چې د ایکټ آف انهیلینګ اینڈ ایکسهیلینګ فیومز آف پلانټس میټیریل. زیاتره تماکو په دې سیګریټو کې استعمالیږي. نو د دغې تماکو د اثر زموږ جسم ته کوزیږي، هغه موږ له نقصان ورکي او دا چې دی بیا موږ د خپل جسم نه لرې کوو. نو دا د سموکینګ ډیفینیشن دی. انهیلینګ چې د دغې تماکو د اثر چې دی موږ جسم ته کوزو. دا چې کله جسم ته لاړ شي نو هلته کې نقصان ورکي او چې کله نقصان ورکي نو موږ بیا د جسم نه چې دی ایکزلیشن په دوران کې چې دی بیا موږ لرې کوو، خو خپل اثر چې دی هغه زموږ په جسم باندې پرېږدي. افیکټ اف ټوبیکو سموک آن ریسپیریټري ټریکټ. اوس به موږ دا وایو کوم تمباکو چې موږ څکو نو په ریسپیریټري ټریکټ باندې یعنې زموږ چې د ساه اخیستو کومې لارې دي، کوم ارګنز دي، په هغې باندې څه اثرات دي. اولنی خبره څه ده؟ ایریټیشن اف ټریکیا اینډ لیرنګس. زموږ چې کومه ټریکیا ده مونږ چې ته 0.5 وایو او کومې کې چې د اکسیجن چې دی لنګس ته کوزیږي او د هغې نه علاوه کوم لیرنګس چې دی د هوا کوم پایپ دی په دې مرۍ کې لګېدلی، کوم چې مونږ ته وایس باکس هم وایو، په دې کې زموږ اواز هم پیدا کېږي. نو اوله خبره دا ده چې ټریکیا ته نقصان نشي او لیرنګس ته نقصان نشي. په دې کې چې دی داسې انسان ته لګي چې کله سموکینګ سره ډېر زیات کوي نو داسې انسان ته لګي چې په دې کې چې دی خارښ غوندګي، نو بېچیني چې ده هغه پیدا کېږي په ټریکیا کې او په لیرنګس کې. ریډیوس لنګ فنکشن. اوس پیپړي دي نو پیپړي چې کله خپل کار کوي نو د سموکینګ د وجې نه د پیپړو کار چې دی هغه محدود شي. نو پیپړي چې دی بیا خپل کار چې دی په صحیح طریقه باندې نه کوي، کار کول چې دی هغه کم شي. swallowing and narrowing of air passageways. air passageways کوم پایپ په شکل باندې چې کوم ارګنز دي زموږ په جسم کې، که هغه لیرنګس دی، ټریکیا دی، برانکای، برانکیولز دي، نو دا نری شي. دا چې کله نری شي نو اکسیجن تلو ته چې دی بیا لار بندېږي او کاربن ډای اکساید راوتو ته هم لار بندېږي. نو نقصانات چې دي ډېر زیات دي. بله پکې دا خبره ده چې impairment of lungs clearance system. د زموږ چې کومې پیپړي دي نو دا کلیرنس سیستم چې دی د دې خرابېږي. مطلب دا دی چې اکسیجن په صحیح ځای کې چې دی هغه نه ورځي او کاربن ډای اکساید هم په صحیح طریقه باندې د پیپړو نه چې دی بیا نه راوځي. نو لیډینګ ټو بلډ اپ پوایزنس سبسټانسز. نو د دې د وجې نه په پیپړو کې زهریله مواد چې دي هغه پیدا کېږي، ځکه چې کله سیګریټو لګیا دی لنګس ته ځي نو دا خپل اثر چې دی خامخا پرېږدي. نو د دې سره څه چلو شي which result in lung irritation and damage. نو د دې سره زموږ پیپړي چې دي نو هغې ته چې دی نقصان ورسي. بله پکې څه خبره ده؟ increase risk of lung infection او خطره سیوا کېږي د lung infection. زموږ چې کومې پیپړي دي نو دې ته چې دی زخم راځي او نقصان چې دی ورته رسي. اصل خبره ده چې په دې کې زخم پیدا شي، نو چې کله زخم پیدا شي نو بیا فنکشن چې دی هغه بیا په صحیح طریقه باندې لنګ چې دی خپل نشي کولی. پرمننٹ ډیمیج ټو ایر سیکس او مستقل طور چې دی د هوا چې کومې تیلې دي نو دې ته مستقل چې دی نقصان ورسي او چې کله ته مستقل نقصان ورسي نو اکسیجن چې دی هغه به هغې ایسارېدو ځای چې دی هغه به کې بیا نه. نو دا شارټ شانتي ټاپک و، په امتحان کې دې راتلو چانسز شته خو په شارټ کوېسچن کې
زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یئ، که نه وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. په بله ویډیو کې به انشاءالله زه د دې چپټر چې کوم ایکسرسایز دی هغه به زه اپلوډ کوم چې تاسو پرې پوه شئ. تھینک یو ډېر مننه.